د پنجشنبې ورځې لنډه او مهم خبرونه. د ملي دفاع وزارت د استخباراتو معاونیت منصوبینو په کابل کې 3 تنه له پوځي مهماتو او الوتکو پرزو سره چې شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري نیولي دي. د یاد وزارت په وینا دغه 3 تنه د الوتکو له 128 بېلابېل ډوله پرزو، 8 تومانچو، 25 پایه مخابرو، 8 تخته باروتو او یو شمېر نورو توکو سره نیولي او دغه کسان د نورو څېړنو په موخه اړوندو ادارو ته ورپېژندلي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف تېره ورځ چهارشنبې د غبرګولي 14مه په یوې خبري غونډه کې ویلي چې مسکو د شانګهای همکاریو سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ کوي. مالدیزا کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر د زده کړو نړیوال خدمتونه EMGS د بورډ له رئیس سره کتلي. کولامپور کې د اسلامي امارت سفارت وایي چې په دې کتنې کې په ښوونیزه برخه کې د دواړو هیوادونو پر ګډې همکارۍ، افغان محصلینو کورنۍ ته د ویزو د ورکړې پر ستونزو او شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق ملګري ملتونو د UNDPS له مسؤل اسټیفن رودریګس او مل پلاوي سره کتلي. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له خصوصي سکتور د ملاتړ صندوق د پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې د دغه صندوق د پرانیستلو سره د خصوصي سکتور د ملاتړ ترڅنګ د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورني تولیدات د ودې او پرمختګ بهیر ګړندی شي. د ازموینې ملي اداره وایي چې هیواد په 14 ولایتونو کې د 14 لمریز کال د کانکور ازموینې لړۍ پیل شوه. د یاد وزارت په وینا د دغې ازموینې لومړی پړاو نن پنجشنبه د غبرګولي 18مه د ازموینې ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقاني له لوري هرات کې د یاد ولایت د والي او یو شمېر نورو مسؤلینو پوښتون کې پیل شو. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له مرستیال مارکس پوتزل سره کتلي. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په دې لیدنې کې د دواړو لوري د افغانستان پر روانو حالاتو او خبریالانو پر وضعیت، اطلاعاتو د لاسرسي او یو شمېر نورو موضوعاتو په تړاو خبرې کړي.